اقتصادي ستونزې د عامه پوهاوي کم شتون او ماشومانو ته د کافي خواړو نه ورکړه هغه لاملونه دي چې له امله یې په ټولنه کې ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي. د پکتیا حوزوي روغتون د ماشومانو د برخې مشر ډاکټر ادم خان ابراهیمي د خوارځواکو ماشومانو د زیاتوالي ترڅنګ وایي په تیرو 6 میاشتو کې سلګونه خوارځواکي ماشومان تداوي کړي دي. هغه ناروغان چې هغه سیویر اکیوټ مالنیوټریشن دي او پکتیا حوزوي روغتون ته مراجعه کړې ده اطفالو څانګې ته په شدیده حاله سره خوارځواکي باندې اخته دي خو بستر ته اړتیا نه لري. د هغوی شمېر تقریبا په تیرو 6 میاشتو کې 200 نفر وو چې هغوی ته په کور لپاره مواد ورکړل شوي دي او وخت هفته په هفته راوختل کېږي وزیټ ته او بیا مواد وزن کتل کېږي او مواد کې بیا د دې وضعیت کتو سره تغییر راوستل کېږي. ولې داخل بستر ناروغان چې هغه ناروغان چې هغه شدیده حاده خوارځواکي باندې اخته وي او بستر ته اړتیا پیدا کوي د هغوی شمېر 404 نفر وو په تېرو 6 میاشتو کې چې دا زموږ سره بستر شوي دي او شفایاب شوي او رخصت شوي دي بیرته. د ناروغو ماشومانو والدین د حوزوي روغتون له کړنو او روغتیا پالانو خوښ دي خو غوښتنه کوي چې دې برخې ته دې پاملرنه لا زیاته شي. په اړه احمد الله او محمد هاشم وویل سره ول نو ورځې کېږي ماشوم بستر کړی ده نو ښوالې باندې راغلی ده ماشوم وزن یې اخیستی ده نو ماشوم چې د چورم ده نو دوی ویلي چې موږ لږ وزن پیدا کړي موږ یې عملیات کوو ماشوم ډاکټرانو دوا باندې هم ورکړې ده د نین هم ورکړې ده پوښتنې هم کولې پرې ګرځم هر شی منظم دي دلته اوس الحمدلله ښه دي. نو دا نور ولسوالۍ چې دی که د تعمیر ده که خپله کلاګو کلینیک ده دا ډېرې زوبلې دي لږ نه ډېرې زوبلې دي. ډاکټران یې ماشاءالله ښه دي خو دواوې نسته دواولو مخ بیخي یقیني ډېرې مشکلات لري. ډاکټر ادم خان ابراهیمي له خوارځواکۍ څخه د خلاصون برخه کې میندو او ماشومانو ته د کافي خواړو ورکړه او د عامه پوهاوي زیاتوالی هغه څه یادوي چې په ټولنه کې به ورسره د خوارځواکو ماشومانو کچه کمه شي. د عامه پوهاوي کموالی ده چې په دې بخش کې که څومره ډېر کار وشي عامه پوهاوی زیات شي همدارنګه د خلکو اقتصادي ستونزې حل شي تغذیه د ماشومانو ښه شي د میندو تغذیه ښه شي او بل مهم شی دا ده چې یو شمېر ناروغۍ دي مزمنې ناروغۍ دي یا ولادي ناروغۍ دي چې هغه هم د دې سبب کېږي چې هغه د سوی تغذیې ماشومانو شمېر زیات کړي سوی تغذیه رامنځته کړي. د حوزوي روغتون روغتیا پالان د پخوا په پرتله یاد روغتون ته د پام زیاتوالي خبره کوي او د خوارځواکو ماشومانو برخه کې د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکوي. حیران احمدزی، امید رادیو، پکتیا.